امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. 15مه برخه. لبیک 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 امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تم یست رهبر لبیک امیرنا لبیک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، لکه وړاندې چې ویل سول د افغانستان اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخونزاده د زړه له کومې غواړي چې دلته په هیواد کې یو نمونه اسلامي حکومت جوړ وي چې پکې ټولې چارې د اسلامي شریعت د اساساتو سره سمې مخته ولاړې سي. داسې یو نظام چې د ټولنې ټول اقشار پکې د حقوقو څخه برخمن وي. داسې حکومت ولي چې مسؤلین یې د خپل خدای او خلکو په وړاندې تعهد ولري. د غیب و علم یوازې یو الله لره ثابت دی. هیڅوک د یو چا د کړو وړو په اړه قاطع فیصله نشي کولی، او نه هم په کار ده چې د یو چا په وصف کې بې ځایه مبالغه وکړه سي. خو زه د یو مسلمان په توګه د اسلامي امارت په مشرتابه دا نیک ګمان او حسن ظن لرم چې هغه هیڅکله پر قومیت، عصبیت، سمت پالنی او ایډیالویزم باور نه لري. هغه د ټول هیواد وګړو ته په یوه نظر ګوري او هڅه یې دا وي چې د افغانانو او په مجموع کې د ټولو مسلمانانو ترمنځ د اسلامي اخوت، ورورګلوۍ او تقوا پر بنسټ د خلکو غوراوی وي او بس. مشرتابه حفظه الله وړاندې تر دې چې د اسلامي امارت د زعیم په توګه ورسره بیعت وسي، همیشه یې مجاهدین وحدت او پیوستون ته تشویقول. د هغه کابو په هره غونډه کې مجاهدینو ته سپارښتنه دا وه چې د خپلو مشرانو او امیرانو کامل اطاعت وکړي، ځکه زموږ د بریا راز په اطاعت کې نغښتی دی. ما د امیر المؤمنین حفظه الله څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې د اطاعت په باره کې راغلی په ځلونه اورېدلی. د دینار، درهم او ښایسته لباس مریی د هلاک وي، چې ورکړل سي خوښ وي، چې ور نه کړل سي خفه وي. هلاک او پر خوله دې ولویږي، کله چې زوز اغزی په جګ سي د کښلو څوک یې نه وي. امیر المؤمنین حفظه الله په دې باور دی چې د حکومت مسؤلین باید خلکو ته د خدمت او اسانتیاو برابرولو په برخه کې خپل پوره هڅه او کوشش وکړي. چارواکي باید ټول د مراجعینو په وړاندې خپلې دروازې خلاص وساتي او پر وخت د مسلمانانو ستونزو ته رسیدګي وکړل سي. د اسلامي امارت مشرتابه هیڅکله د هیواد د پرمختګ او ترقۍ مخالف نه دی. هغه په دې اند دی چې که موږ باید د یوه قوي مرکز نظام سره په څنګ کې قوي اقتصاد ولرو، داسې اقتصاد چې موږ د نورو د احتیاجه خلاص کړي. مشرتابه حفظه الله افغاني سوداګرو او پانګوالو ته په یوه وینا کې داسې ویل: آیا تاسو د نامسلمانو او کفري دولتونو څخه دا هیله لرئ چې تاسو هیواد به درته جوړ او اقتصاد به مو درته ورغوي؟ دا هیڅکله نشي کېدی. ورونو راځئ راوړاندې سئ، څو تجاران سره ملګري سئ، پانګونه وکړئ، هره ستونزه او مشکل چې لرئ موږ ته یې ووایاست، موږ به درته لازمي اسانتیاوې برابرې کړو. دا انګېرنه او محاسبه به ډېره غلطه وي چې د اسلامي امارت د مشرتابه او نورو مسؤلینو په اړه یې څوک کوي چې ګواکې د هیواد د ترقۍ، پرمختګ او غوړېدا لپاره عملي کړنلاره او طرحه نه لري، او یا په دې برخه کې لیوالتیا وجود نه لري. د اسلامي امارت محترم زعیم ولسي وګړو ته د عامو خدماتو او چوپړونو د وړاندې کولو په برخه کې همیشه مسؤلینو او اړوند چارواکو ته لازمې سپارښتنې کوي. سمو د وړاندې د فراه ولایت مسؤلینو ته ویلي وه چې تاسو خلکو ته کار او خدمت وکړئ، لارې او سړکونه ورته ورغوي، هغه وسایط چې په نظامي مراکزو کې ولاړ دي راویې باسئ او د بیا رغونې په چارو کې ورڅخه کار واخلئ. هر کله مو کار پیل کاوه ما ته غږ راوکړئ، زه به د تیلو او روغتیاو لپاره روپۍ درکړم. مشرتابه په ځلونو مسؤلینو ته واضح کړي چې د هیواد په سطحه هغه لوی او عام المنفعه پروژې چې ډیر زیات لګښت ورباندې راځي تاسو د قانون او معادنو په بدله کې شرکتونو ته ورکړئ، ترڅو په دې توګه وکولای سو کارونه مخته یوسو. د مشرتابه یو بله ځانګړنه دا ده چې غواړي په دوامداره توګه په هیواد کې د روان ورځني وضعیت څخه ځان باخبره وساتي او بیا پر وخت باندې د پیښو په اړه تصمیم ونیسي. هغه په دې باور او عقیده دی چې په هیواد کې د هرې ناخوالې او ولس ته د ورپېښو ستونزو او مشکلاتو په اړه د اسلامي حکومت د لومړۍ درجې مسؤل په توګه له ده سره الله تعالی حساب او کتاب کوي. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم د خپرونې پای. شجاع درزار لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تم یست رهبر لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تم یست رهبر.